په اسلام آباد کې د ایران او امریکا د پلاویو ترمنځ په مذاکراتو کې یوې هوکړې ته نه رسېدو څخه وروسته تېره ورځ د پاکستان د پوځ قومندان د عاصم منیر په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوی ایران ته ولاړ. دغه پلاوی ایراني چارواکو سره کتنې او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند په یوه خبرناسته کې ویلي چې د پاکستاني پلاوی دغه سفر د اسلام آباد مذاکراتو په دوام ترسره شوی دی. اسماعیل بقایی ټینګار کوي چې واشنگتن سره په مذاکراتو کې د تهران دریځ روښانه دی. در ادامه گفتگوهایی که در اسلام آباد صورت گرفت، بحث‌هایی که طرف پاکستانی با آمریکا داشته، حرفای ما رو شنیده و قاعدتاً در جریان این سفر احتمالاً به صورت تفصیلی قرار هست در مورد دیدگاه‌های دو طرف بحث بشه. ښاغلی بقایی دغه راز ټینګار کوي چې د ډیپلوماټیک بهیر په دوام دغه هیواد دفاعي ځواکونه هم تحولات تر نظر لاندې لري او هر ډول خوځښت ته ځواب لپاره چمتو دي. همزمان که یک روند دیپلماتیکی رو شروع می‌کنیم و ادامه میدیم، حتما مدافعان وطن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هوشیارتر از شرایط جنگی تحولات رو رصد می‌کنند و آماده برخورد با هر نوع تحرک و ماجراجویی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. هوشیاری و آمادگی در برابر تعرض و بدعهدی طرف‌های مقابل یک آمادگی 24 ساعته و همیشگی است. ورته مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر خپل ایراني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په منځني ختیځ کې دوامداره سولې ته لاسرسي لپاره د بیجینګ د رغنده رول پر لوبولو ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ وانګ یې د ایران حاکمیت، امنیت او مشروع حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی او ویلي دی چې هیواد د اوربند له ساتلو د خبرو له دوام ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې هیواد د سولهییزو خبرو له لارې د رښتینې حل لارې په لټه کې دی. اخوا یو شمېر ایراني رسنیو ویلي دي چې په پام کې د پاکستان پلاوی له ایران وروسته امریکا ته هم سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې امریکایي چارواکو په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد کې له ایران سره د مذاکراتو له پیله خبر ورکړی دی.